هر درې مورز باندې په 15 منټه خبرې نشر کوم او خبره غاړه به خلاصوم چې دا د امت ناستو دی که د دې وابیانو حکومت راغو نو خدای شته چې د سنیانو به نه بچي محفوظ وي نه به یې ښځې محفوظ وي نه به یې جوماتونه محفوظ وي نه به یې مدرسې محفوظ وي. ګورئ منګلباغ حالات تاسو کتلي وو په پاکستان کې دا غټ خارجي وو زیارتونو ته به یې دماکې کولې بمونه باندې به یې لزول د اهل سنت مولیان به شهیدان کول په سوات کې د فضل الله او د صوفي محمد بدبخته خارجي دور تاسو وکتل څومره علما یې شهیدان کړو پیر سمیع الله صاحب یې شهید کو ځوړان کړی و د قبر یې راویستی و که چاته د دې په عقیده و دا نن چې یو ډب سره 15 سبحان الله وایي که د دې حکومت در باندې راغلو تکیې به نه کټ کړي دی نه د بچ کېدو یو علاج دی د دې خپلو علماو شاګانې مضبوطې کوي د دې تر شا ودرېږئ بیعتونه ورسره وکئ شاګردي ورسره وکئ د دې املا مضبوطه کوي چې علاقه کې دی تاسو سره په سکون منډه ووهي بس بیا کار سم دی. ما څه کال ربیع الاول کې ټولو سنیانو ته چې چاته ما جلسې کړي دا مې منت کړی دی چې خپلو علما مه پرېږدئ زران یم زما عزت کوئ خدای یې ډېر اجر درکړي خو د دې خپلو ملګرو ملاګانې مضبوطې کوي زم د دې تر شا ولاړ یم زه هر ځای کې چې سنیان دي کلک ورپسې ولاړ یم الهام العالمین دې په تاسو مسله نه راولي او عقیدې باب کې که مسله راغله دا ځوان به تاسو سره ټولو به مخکې انشاءالله ولاړ څو خبرې مختصرا مې د عقیدې په بابو کې عدنان صاحب او د ده ملګرو چې کوم مجلس جوړ کړی دی الله دې عمر دراز ورته ورکړي او الهام العالمین د دنیا او د آخرت عزتونه ورکړي. تاسو بیان کې ما ته خیال ډېر بېته ما په لاره 2 ورځې الټیانې وکړي سخته بیمارۍ حالت کې موسم را باندې سر چکر دی خو دې صاحب ډېر مخکې دا مجلس جوړ کړی ما موضوع بله راوړې وه خو دم او طاقت مې نه راتله چې هغه موضوع باندې مې خبرې کړې وې نو د دې وجې موضوع مې بدله کړه په دمه دمه خبرې مې وکړي. الهام العالمین دې رانه تاسو نه خفه کوي او تاسو سنیان زمونږ مټ یې زمونږ غیرت یې زمونږ فخر یې علما په عوامو آباد دي عوام په علماو باندې آباد دي. الهام العالمین دې ستاسو دا مسجد ستاسو د علاقه د اهل سنت والجماعت په اصولو باندې وځلئ او الهام العالمین دې ستاسو دا بچي نیک عمل نیک صالح حلوي کړي د مشرانو ته دې الله د عزتونو سره ډېر عمر ورنصیب کړي او زمونږ او ستاسو په شریکه دې الله پاک عقیده ښکلې اهل سنت والجماعت او مذهب حنفیت باندې استقامت او په دې ښکلې عقیده دې الله مرد شهادت را نصیب کړي په اوچت اواز سره په اخلاص سره درود شریف الله جمال مولوی صاحب ته دعا وکړي ما ته به هم وکړي مختصر الفاظ